السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. د ټکنالوژۍ په دې دوره کې موبایل زموږ د ورځنیو چارو پر مخ وړلو یو اړینه وسیله ګرځېدلې او دا معلومه ده چې موږ د موبایل په وسیله له نورو سره په مختلفو لارو میسج کوو او کارونه پر مخ وړو. د پښتو، دري او یا نورو ژبو لیکلو لپاره موږ د معیاري کیبورډ چې پښتو کې ورته لیکمن وایي په پلی سټور کې لټوو. په پلی سټور کې ډېری داسې کیبورډ اپلیکیشن شته خو که چیرې تاسې غواړئ چې په راحته لیکل وکړئ نو په دې لنډه ویډیو کې زه تاسو سره د ګوګل کمپنۍ لخوا جوړ شوی معیاري کیبورډ شریکوم. د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. د ګوګل کمپنۍ لخوا جوړ شوی دغه معیاري کیبورډ جی بورډ نومیږي. نو د جی بورډ د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسې پلی سټور ته راشئ. پلی سټور اوپن کړئ. کله چې مو پلی سټور اوپن کړ تاسې به په سرچ کې جی بورډ ولیکئ. له هغې وروسته یې سرچ کړئ. تاسو ته به د جی بورډ اپلیکیشن مخ ته راشي. دا اپلیکیشن وګورئ 15 میلیونه ریویوز لري، 26 MB دی او همدارنګه 1 بلیون نه زیاتو کسانو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی او استعمالوي. نو د ډاونلوډ او انسټالولو لپاره به تاسې په انسټال باندې کلیک وکړئ. نو د جی بورډ ډاونلوډ به شروع شي. نو دوستانو کله چې جی بورډ ډاونلوډ شو او تاسو په تلیفون کې انسټال شو له هغې وروسته به تاسې په اوپن بټن باندې کلیک وکړئ. په لومړۍ مرحله کې تاسو نه په سیټینګ کې د دې انیبل کول غواړي. تاسو به انیبل ان سیټینګ باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به جی بورډ له دې ځای څخه ان کړئ، اوکې کړئ. په دویمه مرحله کې تاسو ته وایي چې سلیکټ انپوټ میتھډ، تاسو به انپوټ میتھډ کې جی بورډ انتخاب کړئ. له هغې وروسته به په ډن باندې کلیک وکړئ. نو اوس په دې ځای کې صرف انګلیسي په دې ځای کې اډ شوی ده. نو تاسو کولی شئ چې نور لینګویج اډ کړئ. د اډ کولو لپاره به تاسو لینګویج باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته اډ کیبورډ باندې کلیک وکړئ. په دې لیست کې تاسو پښتو دري پیدا کولی شئ. تاسو کولی شئ له دې څخه پښتو انتخاب کړئ. له هغې وروسته ډن باندې کلیک وکړئ. بیا راشئ اډ کیبورډ باندې کلیک وکړئ. له دې څخه دري انتخاب کړئ او ډن باندې کلیک وکړئ. نو په دې ترتیب سره تاسو په کیبورډ کې به هم دري او پښتو اضافه شي. له دې څخه بیک شئ. تاسو کولی شئ دغه ډیفالټ سیټینګ چینج کړئ خو زه راځم صرف دلته تیمز چینج کوم. نو تیمز چینج کولو لپاره به تاسو په تیم باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته تاسې هر یو تیم له دې څخه انتخابولی شئ. اپلای باندې کلیک وکړئ. نو اوس راشئ تاسې لیکل وکړئ ستاسې کیبورډ به په کوم شکل باندې ښکاري. نو زه راځم دا بیک کوم. نو اوس چې تاسې هر یو اپلیکیشن خلاص کړ او لیکل مو پکې کول نو تاسې ته به دا خپل کیبورډ په دې شکل باندې ښکاري. د دې نړۍ په نښان باندې کلیک کولو سره تاسې کولی شئ چې ژبه بدله کړئ. ګورئ دا د پښتو کیبورډ دی چې ټول توري پکې موجود دي او تاسې کولی شئ ډېر په راحتۍ سره په دې ځای کې لیکل وکړئ. زه راځم بیا د نړۍ په نښان باندې کلیک کوم نو ژبه به چینج کېږي دري ته. نو اوس په دې کیبورډ باندې اعلانات هم نه راځي. نو تاسې کولی شئ ډېر په راحتۍ سره لیکل وکړئ او ورځنۍ چارې مو پر مخ یوسئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک یې کړئ او له نورو سره یې شریکه کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.